نن زما چانس لګیا زه نن به زه ستا کړای خورمه. د چوړیل هلیکاپټر راشي او هغه کس خپل ټوپ د یو پخوا خبره ده چې په یو کلي کې یو غر کې یو چوړیل اوسیږي. هغه چوړیل د انسانانو په غوښو ژوند تېروي، د هغې بل څه لار نه وي د دغه نه بغیر. نو انسانان خوري، په دغه غر کې ژوند کوي. نو داسې کار یې ورځې ځان سره سوچ کوي. هله نن ورځ مې هم څه را پشانده، خو زه نن به شکار کومه او یو ماشوم به د کلي نه را اوه کومه. او دا پکې بله د خوشحالۍ خبره ده چې ما سره هلیکاپټر دی، که نه چې دا هلیکاپټر ما سره نه وی نو ما به څه کول. نو زه نن هم هغه کلي ته ځمه چې یو ماشوم را پټ کړمه په خپل د هلیکاپټر کې، او هغه به زه وخورمه، غټه مزه به وکړي. نو په دې کې هلیکاپټر ته چوړیل وخیژي او د کلي په طرف روانه شي. نو څه وخت بعد دغې کلي ته دغه چوړیل راورسي او خپل هلیکاپټر راکوز کړي. په دې کې دغلته یو ماشوم وي، هغه ځان سره هلیکاپټر ته وخیژوي او بیا په خپل کور طرف باندې هلیکاپټر روان کړي دغه چوړیل. نو څو ساعت بعد هلیکاپټر خپل کور ته دغه چوړیل ورسوي او دغه ماشوم هم. په دې کې دغه چوړیل د ماشوم راکوز کړي او ورته وایي نن زما چانس لګیا زه نن به زه ستا کړای خورمه. په دغه کلي کې دا خبره خوره شي چې هره ورځ زموږ د دې کلي نه یو ماشوم پټېږي، نو دا به سیجل کېږي. نو په دې کې دوه کسان ولاړي او هغه یو بل ته وایي هلکه حافظه دلته چې یو دوه کسان پټېږي هره ورځ د دې کلي نه یو یا دوه ماشوم پټېږي، نو دا روان نسل خو نه پاتې کېږي، ټول تباه کېږي. موږ له د دې مخنیوی پکار دی. او بلکل وروره دا خبره ستا هم صحیح ده، د دې موږ له مخنیوی پکار دی، که نه زموږ را روان مستقبل به مکمل ختمي او زموږ نوی پیداګیر به مکمل ختم شي. نو په دې کې دغه دوه کسان لاړ شي او خپل مشر ته ووایي. چې خپل مشر ته ووایي نو هغه مشر یې ورته وایي هلکه دا کار به څوک وکړي، دې وله به زه یو ټوپک ورکړم او دغه چوړه چې کله هلیکاپټر راولي نو هغه هلیکاپټر به پرې ولی راواپېچوئ. نو په دغې کې یو کس له ماشین ورکړي او هغه کس لاړ شي یو غر کې کښېني. چې په غر کې کښېني نو په دغه ساعت کې هم د چوړیل هلیکاپټر راشي او هغه کس خپل ټوپک سره وولي او کته راواچوي. نو دغه د کلي خلک د دې چوړیل نه په امان شي. د ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه. که سټوري هم د دې ځای پورې کتلې وي نو چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا چینل د پښتنو لپاره اساس شوی دی او په دې به تاسو ته دغسې سبق آمیزې سټوریانې میلاویږي. او دا راته په کمنټس کې هم وایئ چې دې کهانۍ نه تاسو څه سبق حاصل کو. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.